په افغانستان کې دا هغه زیات کېږي چې دا د 100 ورځې لوبغاړی دی، 50 ورځې دا د ټیسټ لوبغاړی دی. د کرکټ له نړۍ تر ټولو ښه خاطره چې هېڅکله دې نه هېرېږي؟ نو اکثر لوبغاړي راشي هغه خپل وخت پاس کړي، نو زه هغې ته اکثر دغه خبرې زه وکړم، زه یم که په چا بد هم لګېږي نو دا د دغه د ژوند دپاره زه هغه خبرې کوم. غټه هیله غټ ارمان دې څه دی؟ اولنۍ ښځه مې چې کومه وه مې په مور او پلار په خوښه کړې وه، تره لور مې ده، او دویمه کوزده مې چې کومه ښځه مې کړه مې په خپله خوښه کړې ده. السلام علیکم، ستړي مه شئ. له ملي لوبغاړو سره د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن له یو بل ستوري لوبغاړي سره ولاړ یو. هغه لوبغاړی چې په 18 کلنۍ کې د ملي لوبډلې سره ریکارډ جوړ کړ او د زیمبابوې خلاف یې سینچري ووهله. دا بل څوک نه دی، عثمان غني دی. عثمان غني د دې ترڅنګ چې په ملي لوبډله کې په اوپننګ باندې ډېره ښه توپوهنه کوي، په کورني کرکټ شپږیزه سیالۍ او ګڼو نورو لوبډلو کې هم ډېر ښه ځلېدلی دی. زموږ د مرکو په تداوم له عثمان غني سره به زموږ د پوښتنو ډېره برخه د ده په شخصي ژوند او ځینې شوخو پوښتنو راڅرخېږي. عثمان غني صاحب هرکلی درته وایو، ستړی مه شئ. السلام علیکم، سلامونه احترامات ټولو اورېدونکو ته او مینوالو ته. مننه، خوشحاله اوسئ. پوره نوم خو عثمان غني دی؟ پوره نوم عثمان غني دی. اوسنی عمر څو کاله دی او څو کاله کېږي چې کرکټ کوي؟ کرکټ خو ما د بچپن نه شوق و، چې کوم وخت کې مهاجرت وخت خو پېښور کې مهاجرت کړ، د هغې وخت نه کرکټ سره مینه او محبت و. ټینس بال هم کول، هغې نه ورو ورو بیا هاټ بال ته رالو. عمر خو مې اوس په تقریبا 15 کال روان دی، دغه مې عمر دی. بلکل. کورنۍ کې بل څه کوم کرکټ کوي که نه، او څو ورونه څو خویندې؟ کورنۍ کې کرکټ تره زامنو مې کولو، خپله مې ورور هم کرکټ کولو، په هغې به خپې مشکل پیدا شو، هر څه بیا په نیمۍ کې پاتې شو. موږ 3 ورونه یو او تقریبا 7 خویندې یو. ماشاءالله، ډېر ښه. د کوم ولایت او د کومې ولسوالۍ؟ ښایي ډېرو ډولو ته معلومه ده. د ننګرهار ولایت یم او د شیرزاد ولسوالۍ یم او ژوند په جلال آباد کې کوم استاد سره. ډېر ښه. واده دې کړی دی؟ او واده مې کړی، ماشاءالله 3 بچي مې دي. په خپله خوښه کې د کورنۍ اولنۍ ښځه مې چې کومه وه مې په مور او پلار په خوښه کړې وه، تره لور مې ده، او دویمه کوزده مې چې کومه ښځه مې کړه مې په خپله خوښه کړې ده. 2 ودونه دې کړي؟ 2 ودونه مې یو کړی، خو دویمه کوزده مې کړې ده انشاءالله. دویم واده هم را روان دی، که ژوند و د الله رضا وه. ډېر ښه. له اصغر افغان او شفیق الله شفق وروسته اوس موږ خبر شو چې عثمان غني هم دویم واده ته د خیره تابع وه. اصل کې شفیق الله شفق مونږ کې مخکې دویم واده کړی او بیا د هغې نه بعد ما شپږیزه سټارټ کېده، شپږیزه نه ورځ مخکې ما کوزده وشوه، د اصغر نه هم زه مخکې اصغر بیا ما پسې وکړله. د ملي لوبډلې سربیره د نورو کومو لوبډلو سره په کورني کرکټ کې لوبې کړي دي؟ په داخلي افغانستان کې؟ بلې. په داخلي افغانستان کې خو لیسټې میچونه کړي دي، شپږیزه هم کړې ده، فرست کلاس میچونه هم کړي، او کلب کرکټ هم ورسره کوو چې کله فارغ ټایم وطن ته راشو نو خپل تمرین هم کوو ورسره. په سنګ کې بیا د کلب کم کرکټ چې یا په بیسودو کې یا په غازي امان الله خان کې میچونو ته ځو. ښه، ډېر ښه دی. زده کړې هم څومره کړي دي؟ زده کړې خو ما تر خپله تر 10مه پورې زده کړې کړي دي. د ښوونځي په وخت کې کوم مضمون سره ډېر په تکلیف وي نه دي زده کړي؟ تکلیف داسې و چې خو بیا هماغه یو خبره مخکینۍ ما یادونه وکړه، مهاجرت وخت و، ما هلته پېښور کې سبق ویلی و، د هغې چې کوم سرکاري سکول هغې کې ما سبق ویلی و. نو بیا چې هغې نه بعد افغانستان ته رالو، نو 2012 کې افغانستان ته زه رالم، نو بیا کرکټ ته مخ شو، نو بیا ښوونځي طرف ته بیخي لاړ نه یو. په نړیوالو لوبغاړو کې د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ روهیت شرما. او په خپل هېواد کې څومره چې دي ټول هم د خوښې لوبغاړي دي، الف نه واله تر یو پورې، ټول وطن دپاره لوبه کوي او ټول وطن ته ویاړونه راوړي. ډېر ښه. په کرکټ کې په کوم پوزیشن راحته یا ارامه ښه لوبه کولی؟ په پوزیشن خو خپله د کرکټ چې موږ کوم پوزیشن دی هغه خپله اوپننګ دی، نو کله کله ونډون هم چې شي ضرورت مطابق ونډون هم بیا راځم بیټینګ ته. خوښې شاټ دی په کرکټ کې؟ خوښې شاټ کټ شاټ دی او میډان او میډاف باندې زیاتره زه ټرۍ خپله کوم، او د خپې سره چې کوم پاین لیګ طرف ته بولي دغه بس زما نه زیاتره لګېږي که نه، نو ستونزه راته پکې نه وي. فیلډینګ کې بیا په کوم ځای کې ډېر راحت یې، کوم ځای کې ښه ډګر ساتنه کولی شم؟ فیلډینګ کې بیا د ګراونډ هر طرف ته راحت یم، هر ځای کې ډګر ساتنه کولی شم، سوا یو د پاین لیګ نه. پاین لیګ کې بیټسمین شاید دغه ته لږ تکلیف کې یم، باقي نور یو ځای کې تکلیف راته نه، ټول ځایونو کې راحت یم. د کرکټ له نړۍ تر ټولو ښه خاطره چې هېڅکله دې نه هېرېږي؟ ښه خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، ملي لوبغاړو سره هم د خپلې خاطرې هم دي چې په هغه وخت کې چې کوم وخت کې ما ورور لکه اکسیډنټ هم شوی و، هغه خپې لکه معذوره 19 کلونو زه ټور نه رالم، نو هغې تر څنګ باندې ما د شرف الدین اشرف بیا زنګ وولو چې مبارک دې ته ملي لوبډلې کیمپ ته راغلی. نو هغه وخت کې بیا موږ کراچۍ ته لاړلو، ICC ټرافي وه، ما ولنی ټور و، هغه ټول نه ژوند ښه خاطره وه.
څو کاله کېږي چې ملي لوبډلې ته راغلی او څومره سیالۍ دې کړي تقریبي ملي لوبډلې ته خو په 2014 کې راغلی یم نو 2022 نو اوسه پورې ورسره یو نو سیالۍ راته یاد نه دي شل ورځې سیالۍ هم پکې کړي دي او لیسټ هم پکې کړي دي او ون ډے 500 ورځې سیالۍ هم پکې کړي دي په دې درې واړو فارمیټونو کې په کم کې د کم فارمیټ لوبغاړی ځان ګڼي کم کې ډېره ښه سیالي کولی شي وخت سره چې په کتو باندې نو لوبغاړی دا باید مونږ ونه موږ په افغانستان کې دا هغه زیات کېږي چې دا د شل ورځې لوبغاړی دی 500 ورځې دا ټیسټ لوبغاړی دی که موږ نړۍ کې وګورو نړۍ کې ډېر لوبغاړي دغسې دي چې هره سیالۍ کوي نو چې کوم وخت یو لوبغاړی فارم کې کوم فارمیټ ته فارم کې باید هغه فارمیټ کې چانس ورکړی شي په ملي لوبډله کې د لوړې منډې څو دي په 500 ورځه کې مې لوړې منډې چې کمې دي او 13 دي زمبابوې خلاف او په شل ورځه لوبه کې ما خیال په اخریه کې په 15 باندې آیرلینډ خلاف اوټ شوم په دیرتون کې مواز رضازي ورلد ریکارډ پارټنرشپ هم لګا کړو په کورني اوسني کرکټ کې داسې لوبغاړي نومونه راته واخله لکه چې هغه وکولی شي د راشد خان مجیب زدران قیس غوندې د افغانستان خاص سازولي وکړی شي داسې لوبغاړي چې تر اوسه خلک نه پېژني او ته یې پېژنې مونږ خو چې څومره زیات تر لیدلي په 19 کلونو کې په ای لوبغاړه کې په ایمرجنګ کې په نیشنل ټیم کې کرکټ چې کوم دی دا ټوله د خواري او د زحمت لوبه ده څومره چې راشد خواري کوي څومره چې زحمت وباسي څومره چې مجیب کوي څومره چې موږ محمد نبی ساخر کې ملي لوبغاړي کوي ګوربز کوي نوین شو نجیب زدران شو نو زه اکثر جلال آباد ته راشم نو تا ته خو ما مخکې وویل چې زه اکثر خبرې کومه لکه مانه صفا وینا ویل کېږي نو زه جلال آباد ته چې راشم زه اکثر خپل لوبغاړي ګورم په اکیډمیانو کې زه مختلف اکیډمیانو ته ځم لکه اسټیګول اکیډمۍ ته زه ځم نیشنل اکیډمۍ ته ځم زیور اکیډمۍ ته ځم نو اکثر لوبغاړي راشي هغه خپل وخت پاس کړي نو زه هغې ته اکثر دغه خبرې زه وکړم زه یم که په چا بد هم لګېږي نو دا د دغه د ژوند دپاره زه هغه خبرې کومه چې تاسو دغه ګروند ته راځئ یا تاسو سبق ورته پرېږدئ یا د وخت ضایع کوئ نو کم از کم د هغه میدان ته چې کله راشئ نو کم از کم دونه خواري وکړئ چې تاسو هغه وخت ضایع نه شي ستاسو په تمه باندې مور او پلار ناست چې ما زوی لاړو کرکټ ته او دلته ده راځي د موبایل استعمال یا ګپ شپ لګیا نو دې نه باید سړی ځان لرې وساتي موافق یم در سره غټه هیله غټ ارمان دې څه دی بس غټه هیله او غټ ارمان هم دغه چې په دغه وطن کې الله تعالی سوله راولي او موږ هم یو ارام او سوکاله ژوند وکړو به دغه هم غټ ارمان دی صحیح پوښتنه چې ځینې نور لوبغاړو نه مې هم کړې که څه وخت داسې راځي چې د کرکټ بورډ د ادارې مشر کېږي رئیس کېږي لومړي 2 کارونه به دې کوم اول خو بس تاسو د میډیا لارې زه ویم ما چې تر څو پورې کرکټ وي نو زه به کرکټ سره تړلی یم ما چې کرکټ ختم شو ما ژوند اوس هم زه خپل کرکټ سره زما خپل ژوند چې کوم دی دا د الله طرف ته دی زه زیاتره یو ځای کې هم نه معلومیږم نه په میډیا راځم نه تصویران شیر کوم ما یو ارام او سوکاله او سکون ژوند دی خپل مونځ او دس خپلې فیملی سره زه وخت تېروم خپل خواري خپل محنت کوم ما کرکټ چې څومره په بدن کې وس انرژي وه د افغانستان لپاره به کرکټ کوم د هغې نه بعد به زما خپل ژوند چې کوم دی د الله په لاره کې به وي ډېره مننه عثمان غني خوشحاله اوسې له وخت راکولو ښه بخت په راتلونکي تاسو نه منم درنو لیدونکو عثمان غني مو اورېده د ملي لوبډلې هغه لوبغاړی چې په کم عمر کې ریکارډ سینچري د زیمبابوې خلاف لوبولې تر بلې مرکې خپل کوربه برکت الله حسن ته اجازه ورکړئ الله مو مل شي